محترم د الله رب العالمین په عام انسانانو باندې ډېر رحمتونه دي، دومره نعمتونه دي چې انسان د هغې شمارل احاطه د هغې نشي کولی. او بیا په انسانانو کې ایمان والا باندې د الله خصوصي نعمتونه دي، نو بیا په دې ټولو ایماندارو کې، ټولو ایمان راوړونکو اسلام منونکو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امت یو، په موږ باندې د الله رب العالمین به انتها نعمتونه دي. او خصوصي نعمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت کې پیدا کېدل او د هغه باندې ایمان راوړل دا د الله یو لوی انعام ده. دا داسې انعام ده ورونو چې د ټولو انبیاء علیهم السلام سردار، د ټولو انبیاء علیهم السلام امام، د هغه په امت کې الله موږ تاسو پیدا کړ. او دا دومره عظیم نبی ده، دومره عظیم شان لري چې آخر دور کې عیسی علیہ السلام خپل دی کتاب خاوند، الله کتاب ورکړی د انجیل، او په ډېر عظیم ناشنا طریقې باندې الله پیدا کړی، ځکه بغیر پلاره پیدا ده. او دومره عظیم ناشنا ژوند الله ورکړی ده چې زرونو کاله وشو بر اسمان ته الله خېجولی ده، ژوندی ده، ډیر د هغه خصوصیات دي. خو چې کله هغه اخر قریب القیامت الله د اسمان نه راکوز کی، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو امتی په شکل به د زندگی تیر. د دې معنا دا ده چې مو تاسو داسې امت کې الله پیدا کړیو چې که نبیان راشي اوس ناغابم دی مو تاسو پشان دی امتی زندگی تیر. یو حدیث کې دی عمر رضی الله عنه یو کرته د تورات یو پاڼه را واخسته او هغه پڑھاول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د ناخوخه اظهار او نبی سم په دې باندې ناخوخه او د نبی صلی الله علیه وسلم د ناخوخه آثار به دغه په مخ مبارک کې راخاره. صحابه کرام فرمایل چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ نه د اندازا مبارک نه لګاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال او که خفا ده، چې کله به تر او تازه مو چې دا خوشحالي ده. نبی صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک به واوړه، موږ به دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې کار باندې خفا ده. نو عمر رضی الله توجه نه ده، هغه پانی پڑھاوی د تورات ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا په خاصو کې خاص صحابي وو، داغه نظرونه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې پریوزي. عمر رضی الله تعالی فرمایي چې عمر پتا د مور لغړ نشي، ثاقلت کا امک، مور د تا ورکی مور در باندې بورشا ته د رسول الله مخ مبارک ته نه ګور. ناغه زر توجه نبی سم توړه او دا چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، مونږ په دې رضا یو چې الله دې مونږ رب دا، اسلام دې مونږ دین دا، محمد رسول الله دې مونږ رسول الله، په دې مونږ رضا یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وتا عظیم الشان الفاظ ذکر کړو چې دا غینه دې مونږ دې نبی سم شان ډېر واضح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو کان موسی حیا، که موسی علیہ السلام ژوندی وای، بالفرض موسی علیہ السلام راشي او ژوندی وي، نو دا به څوک نه وي چې موسی علیہ السلام ته خپل کتاب ملاو ده،
مونږ په هغه پسې روان یو ګورئ نبی شان څومره اوچت وي د نبی تابعداري بیا نه چلیږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله بس ختم شو د الله د نبی تابعداري بیا نه چلیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لو کان موسی حیا که موسی علیہ السلام مو ژوندی وای ما وسعه الا اتباعی داغه بل چاره نه وای سما د تابعداري نه داغه خلاصي به بل څه کېده نه سوا د ما د تابعداري نو یو نبی دی الله چې کله راغله د نبی صوم په وخت کې بل فاضل راځي چې عیسی علیہ السلام راځي نو داغه بل چاره نه وي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري نه او تاسو خپل سوچ وکړئ چې د الله نبی چې داغه ته الله خپل کتاب ورکړی وي هغه په بل څه نه په خپل دین نه بچ کېږي په خپل کتاب نه بچ کېږي سوا د محمد رسول الله نور انسانانو درجه څومره لاندې